اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو افغانانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر کامي کومه تاریخي جرګه چې تېره سوه 11 اکتوبر باندې، د هغه بعد په ټوله نړۍ کې د خیبر کامي جرګې په ملاتړ دپاره په پاکستان کې دننه په هر ښار کې چې پښتانه افغانان میشت دي، هغه د دې جرګې د ملاتړ دپاره راووتو، مظاهرې یې وکړې. د دې په ملاتړ کې بیا په خارجي ممالکو کې، په امریکا کې، په جرمني کې، په لندن کې بیا د دې خیبر کامي جرګې په ملاتړ کې غټې غټې د پښتنو افغانانو جرګې وسوې. نو دغه رقم اوس پر 22 فروری د اتوار په ورځ باندې د بیلجیم په بروکسل ښار کې د پښتنو افغانانو له طرفه یو ډېره لویه ستره جرګه کېدونکې ده. دا جرګه به د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا له اړخه وي، او دا جرګه به د خیبر کامي جرګې د ملاتړ دپاره، او دا جرګه به کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ورسره د خیبر کامي جرګې چې کوم غړي مشران گرفتاره سوي دي، د هغو د ناروا د گرفتارۍ په خلاف، او ورسره په ټول پښتونخوا وطن کې چې کوم نوی ډالري جنګ، نوې تپل سوې ترهګري، د دې ترهګري په خلاف دا جرګه کیږي. نو د دې ویډیو په توسط ټولو پښتنو افغانانو سره دا خواست کوو چې هلته په بیلجیم کې پر 22 فروری د اتوار په ورځ په بروکسل ښار کې په دې تاریخي جرګه کې ګډون وکړي، او کم خلک چې ګډون نشي کولی، ټولو پښتنو افغانانو ته خواست کیږي چې د دې جرګې د کامیابۍ دپاره خپل کمپین تیز کړي. ډېره مننه. کور ودان.